تاسو دا هندوان چې کوم دي دا مړی سیزي نه جی لکه تاسو دا عقیده ده چې یاره مطلب د مرګ نه پس بیا هېڅ مخوا نشته دی که نه جي نه موږ نه پس خو سشتې خو نه بس چې تیاره دي تورې تیارې دي او بس هر څه ختم او دلته کې چې کوم دی دا بوت چې پروت وي بوت که نه کوم ته چې پوجا کوئ نو دا پوجا تاسو څنګه کوئ دا پوجا هم راته لږ وښایئ که نه لکه تاسو په دې سوچ باندې ځئ که بد کار ته شوی نو چې حساب کتاب د څه ونه شي که نه دا پنډت دلته په دې درګۍ کې شته دی جي لکه تاسو رب منئ که نه الله خو یو دی الله خو یو دی خو لکه نبي نه منئ که نه جي نبی منو ایمان مې نه وړو لکه مونږ خو مونځ کوو که نه نو تاسو دلته مونځ کوئ که پوجا دې ته څه وایي تاسو به ما دیوالي له راغواړئ که نه به مې راغواړئ که نه او دلته کې لکه هندوان شته دی په دې بټخیلې ارد ګرد علاقه باندې بټخیلې سوات کې دي دلته کې چې کوم د هندوستان هندوان دي نو هغه دلته کې راځي دې منظر ته چېرته راغلي نه تاسو دا قبر داسې نیغ نیغ وي که داسې پروت دا څنګه وي बोल शेरा वाली माता कीजिए बोल 33 करोड़ देवी देवताओं कीजिए बोल सच्चे दरबार कीजिए چې مونږ خلک کله واده وکړو که نه نکاح تړو که نه چې لکه زمونږ علما راشي هغه نکاح په قرآن په حدیث په رڼا کې وتړي نو ستاسو لکه د نکاح څه حساب کتاب وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتونکو زه مشتاق علم ستاسو ورور راغلی ما بټخیلې جبن رام مندر ته جی چې څنګه زمونږ د مسلمانانو جماعتونه وي نو داسې د هندوانو چې کوم دی د رام مندر وي دلته کې راځي خپل عبادات او سوالونه وغیره د دوی چې په څه باندې عقیده وي هغه چې کوم دی دې منظر کې غوښتنه کوي دلته یو هندو راسره ولاړ دی د دې هغه سره به خبرې اترې کوو د دې باره کې معلومات به کوو زه خو چېرته په ژوند کې داسې منظرو ته نه یم تللی په لار باندې تېرېدم خو د ملګري چې کوم دی اسرار چې علي زما یو خوږ ملګری دی هغه ما ته ویل چې ضرور به ورځو دا منظر به ګورو نو ما ویل چې یاره ولې نه زموږ په پلیټفارم باندې خو قسمه قسمه پروګرامونه راځي نو موږ خو سوشل ورکران یو ولې نه چې دا به په دې سکرین باندې راولو چې یاره د دوی د عباداتو وغیره د دې نه موږ خبر شو چې دا د دوی څه ترتیب یا د دوی عقیده څنګه ده یا الله مني نه مني نو دا ټولې خبرې اترې به دوی سره کوو راځئ زموږ سره جی کتونکو تاسو ګورئ دلته کې چې د هندوانو کم منظر دی نو دلته کې راننوتو دا ملګری راسره دی تاسو ګورئ دغه منظر دی زه خو په خپله هم تاسو ته مه ووایئ چې زه په ژوند کې په اول ځل باندې چې کوم دی رالم دا راته ووایئ چې تاسو هند سره تعلق ساتئ که نه جی هندویزم هندوان نو دلته کې چې تاسو د منظر ته خلک راځي لکه څه دغه کوي دلته کې څه ضرورت وي غوښتنه کوي د تاسو څه دغه وي مذهبي امیدوار اوسه چې څنګه ستاسو خپل خدای پاک نه کوي موږ خپل خدای پاک نه کوي الله خو یو دی مذهبي بیل دي پیغمبران بیل دي صحیح او دلته کې لکه هندوان شته دی په دې بټخیلې ارد ګرد علاقه باندې بټخیلې سوات کې دي جی بټخیلې کې به اوس دلته خو شته دلته به 10-15 کورونه دي और बहस 85-95 به کسان شته دلته کې چې کوم د هندوستان هندوان دي نو هغه دلته کې راځي د منظر ته چېرته راغلي نه جی نه راغلی دا منظر دا گورنمنٹ د ساز کړی که دا تاسو خپل مدد آپ ساز کړی دا هو بس گورنمنٹ را په خپل کړی زی ایم پی ای جوړ کړی جی 2000 کې په دې منظر دا کله تیار شوی دی دا خو لکه د خلکو د نظر نه پناه دی که نه لکه چا نه دی کتلی چې یاره بټخیله کې هم داسې منظر شته یو ډېر پناه ده خو بس په 2000 کې څه پلا منډه تړوالې ده دې کې اوس تاسو نوکري ده که دا ځای ستاسو دی ستاسو څه حساب زه هم دلته د مقبره و بیا هندوانو ستاسو مقبره هم شته دی دلته جی دا مقبره دي بیا بس مقبره یا جوړ منده جوړ کړو نه ستاسو دا هندوان چې کوم دي دا مړي سیزي نه جی دلته سیزلو پازدي نشته شمشادګر موږ حکومت ته ویلیم دي کلی کچای کې 10 بار کلی کچای شو کې موږ حکومت ته ویلیم د په سب ورو نو کوچ حکومت په ورو کې نو او دلته کې چې تاسو کله هندوان وفات شي که نه نو دا بیا لکه دغه قبرستان کې دفن کوئ زموږ د مسلمانانو شان ته کې لکه کفن ورکوئ که نه داسې ستاسو څه حسابي ده موږ خو سوځو او چې بس چا وس نه کې بیا خخې دلته موږ خو په ځای جوړ کړی دی چې چا وس کې بیا اټک ته یا میدان ته وړي ستاسو دا قبر داسې نیغ نیغ وي که داسې پروت دا څنګه وي موږ داسې پروت وي جی نیغ نیغ او د دې جوړوالی څونه ورکوئ تاسو بس تاسو د خلکو په شان دی لکه زمونږ خلک خو چې دفن شي که نه لکه مونږ وایو چې یاره رب حساب کتاب به بیا هم کوي هغې نه پس که نه لکه ستاسو څه سوچ وي چې دا هندوان تاسو د مذهب دا چې وسوځي نو دا څه حساب بس دا خو
مو خپل خو سوزول کو نو دا چې حق کار کوي په خدای پاک ته خي لکه تاسو په دې سوچ باندې ځئ که بد کار ته شوی نو چې حساب کتاب د سو نشي کنه دا چې چاله یو ګلاس بم ور کړی په دې باندې خدای پاک بخي لکه تاسو رب منئ کنه الله خو یو دی الله خو یو دی خو لکه نبی نه منئ کنه جی نبی منو ایمان بنا نه وړو ها ایمان پینه او دا راته وایي تاسو د مذهب د کتاب نوم څه دی چې تاسو چې په ایمان برابر خو گیتا دی رامایان دی او مهابارت دی او دلته کې تاسو لکه مونږ خو مونځ کوو کنه نو تاسو دلته مونځ کوئ که پوجا دې ته څه وایي مونځ مو وي او پوجا مو وي او دا څو ټایمه کوئ تاسو مونږ دوه ټایمه سهار او ماښام او لکه مونږ خو چې 15 وخته اذان کېږي بانګ وشي کنه جی نو ستاسو اذان کېږي کنه جی زم د وی ټلې کنه دا ټلې لکه وخت چې مونږ وګورو کنه جی دسی وم ته خپل میل توړو چې نه خپل سیستم سره برابر و جی کتونکو لکه مونږ چې کله مونږ کوو مسلمانانی نو هغې دپاره اذان وشي چې د مسلمانانو داسې د هندوانو چې کوم دی مندر ته راشي دوی نو دوی وایي چې مونږه دا ټلۍ ده دا زمونږ د ورځ کې دوه پیرې چې کوم دی دا بجاویږي نو په هغې باندې بیا د دوی نه نور تپوس کوو چې بیا به د هندوان راځي که څه حساب کتاب به وي خپل ترتیب باندې دا تاسو ګورئ دوی ترتیب دی را روان دی او دا به اوس دلته کې دا ټلۍ ده دا ګورئ جی رال دی बोल महर्षि गुरुवाल्मीकि स्वामी की जय बोल श्री अपती रामचंद्र की जय बोल भोलेनाथ महाराज की जय बोल शेरावाली माता की जय बोल 33 करोड़ देवी देवताओं की जय बोल सच्चे दरबार की जय دا جی ګورئ مونږ چې څنګه سجده لګو نو زمونږ قبله خوا د دوی دې طرف ته منظر دا تاسو دې ته څه وایي دا کم چې مو لګو دا زموږ خپل پیغمبرانو نمونه واخیستو دا تاسو بیا خپل د چا نمونه مو واخیستو موږ خپل پیغمبرانو نمونه واخیستو بیا بعد خپل چې کم عبادت بیا وکړو صحیح ده صحیح ده او د کوم دا تصویر لګېدلی دا د چا لګېدلی د څوک ته مهرشي وایي څوک ته بالمیک وایي نه دا مشر دی ستاسو دی دغه اوس مشر ورته ووایه او دلته کې چې کوم دی دا بوت چې پروت وي بوت که نه کوم ته چې پوجا کوئ نو دا پوجا تاسو څنګه کوئ دا پوجا هم راته لږه وښایه که نه پوجا خو خپل دې کو هم بود بابا سواها تسوي تبرينيم برغو ديو سديم هي ديو يونا پچو ديا دسيا به وسې جګه مخپل کوم موزه هم کولی شو اوس لکه زمونږ مسلمانان د کیمرې ته لږ مخکې زمونږ مسلمانان خو لکه علم وکړو که نه جي نو دې کې ستاسو څه د علم ضرورت وي علم به کوئ که نه مشران سره اعظم مشران شته څنګه ستاسو مولانا یي زم پنډت یي نو دا پنډت دلته په دې درګۍ کې شته دی جی دلته مو نشته په دې میدان کې دی سالپور کې دی او دلته عمر شوی دی فات شوی دی اوس صحیح ده صحیح ده او ستاسو لکه مونږ خو چې مونږ خلک کله واده وکړو که نه نکاح تړو که نه چې لکه زمونږ علما راشي هغه نکاح په قرآن په حدیث په رڼا کې وتړي نو ستاسو لکه د نکاح څه حساب کتاب وي زه هم دلته خپل پنډت یي هغه څه کوي او بیا لکه هغه ټول دغه د اور نه تاوېدل او داسې ټول پنډت کوي لږ یو څو خبر راڅه په دې باندې مو که دا ډیوه چې کومه بله ده که نه دا ډیوه نو دا ډیوه لکه د څه دپاره ده دا مونږ سهار ټایم کې بس چې خپل مونځ کوه ټایم دیوا هغه لګو دا ډیوه به دلته 24 غنټې بلئ نه ستا مخام لګو بس بیا بعد چې په خپل لګېدل چې بس په خپله مړ شو صحیح ده ستا نوم څه دی زما ګوپال کمار د والد صاحب څه نوم دی پریمنات او ستاسو چې د زنانو نومونه یې که نه مطلب د دې دا څنګه نومونه یې لکه څوک سیته دی څوک داسې خپل مذهب څنګه لچمي اسلامیک نومونه خدیجه یا فاطمه یا داسې نومونه وي که نه لچمي دی پاروتی دی راده دی راده او ستاسو لکه دلته کې مونږ چې اختر یي که نه نو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو داسې جومات ته لاړ چې په هغې کې یو غټه جمع وشي او بیا لکه مبارک یعنې تاسو اختر وي زم دیوالی هولی جنمدین ورته وایي نو دا دلته منا وښئ هولی کې رنګونه ولو او دیوالی کې چراغه لګو چې موږ دیوالی کړو تاسو دلته مسلم راغلیو کرسچن راغلیو سیکان ته مو ویلو زم دې پروګرام شوی غټو نو تاسو به ما دیوالی له راغواړئ که نه به مې راغواړئ یو دیوال خو شو چې دا غټ پروګرام چې تاسو خپل نمبر راکړئ خپل تاسو ته به ځو تاسو راشئ
نو خامخا به ما انوایټ کوي کنه جی صحیح لازمي صحیح تاسو ډېر مسلم دا موټر ټیم مولانا دا مو چاته سم نه لکه تاسو سره به غپې شپې ولګو زمونږ کار خو د میډیا د سکرین ته یو شي راوستل دي تاسو هندوان چې کوم دی هغه به هم ګوري کېدای شي هغوی ته پته نه وي نو دا منظر به ویني خپل دلته کې صحیح ده که نه صحیح ها برخیله کې هندوانو تعداد ډېر دی یا کم دی جی یا بټخېلې هم لږ دی سوات کې لږ ډېر دی صحیح ده صحیح ولته مانده نشته اکسان دلته راځي دا خو زموږ داسې دا دی دا زموږ کتابونه دي یو دا دی داسې دا زموږ کتابونه دي دې ته مهابارت دا د بھارت نه راغلی دی که صحیح حساب نه مهابارت دا چې یو 15 غرونو هغو او لکه تاسو چې دلته کم سوال وکړئ که نه دا تاسو منئ چې دا قبول شي لکه تاسو کارونه کېږي چې پاک ظلم باندې تو خپل جومات ته ځې که نه چې چا په باره کښې هغه دی بد و چې زیات دا سړي دی مسله کړې دي زیاتې کړې دي په زړه کې ورو دي یا کنځلې وته یا د دې څه کوم جومات ته نه نو کنځلې په زړه کې ستا کنځلې بیا نه قبلېږي او چې صفا ظلم باندې تو ځې او داسې کړې صفا ظلم باندې جومات ته وشي چې کم دوا کې خدای به قبلي دا وګوره که نه دویم د هندوانو هم داسې یو عقیده ده لکه مونږ وایو چې یاره زمونږ زړونه کله صفایي نو الله تعالی لکه مونږ مسلمانان چې وایو نو الله تعالی هغه دعا زمونږ قبلوي دویم دا مني چې یاره زړه به صفا کېږي دوی چې لکه منظر د دوی عقیده په دې منظر داسې ساده شوې ده چې دلته کې راشي نو دوی به زړه لکه زړه چې صفا وي نو بیا به ستاسو دعا قبلېږي او داسې دا لږ راواله جي دا اوم څنګه چې الله نومي دا راته وایي چې د دې نه علاوه تاسو لکه دا مندر دی که نه جي نو دې نه علاوه تاسو نورو مندرونو ته تللي سالپور کې مندر دی مدان ته مونږ وتلي یو هغه ټیم کې دا سون سنګ و ایم پی اے هلته زموږ یو هغه سره هولي منع کړې وه جي اوس هغه وفات شوی دی تاسو هندوانو له چې کوم د پاکستان ګورنمنټ سپورټ درکوي یا نه درکوي ډېر زیات دا راته وایه ګوپال کمار صاحب چې دا ګوپال کمار د دې معنی څه دی جي جی ګوپال زما نوم دی کمار زما نیکه نوم و منور کمار ډاکټر و چې دیزې واګڼو ډاکټر ها د دې چې لکه ماهرین ډاکټر جي ډېر خلک پېژني اوس ژوندی دی که وفات شوی اوس وفات شوی دی چې دا کم قبرونه دي دا خو زموږ د مسلمانانو په ترتیب باندې تاسو دغه قبرونه خاص کړي جی نه او دې کې چې دا کم تاسو دا مړی دفن کوي که نه نو دا هم پکې داسې پروت وي جی د دې لحد محد وي که نه لکه لحد پکې کوئ که نه ډایرکټ بس خاورې پې ورواړوي نه لحد به کوم لحد پکې بیا پې ګټ ایږدئ که نه جی لاندې تریا چتونه وي بیا پس نو سره بیا خاورې اچوي صحیح ده بیا لکه دې قبر کې چې تاسو کېدوئ نو بیا ستاسو څه عقیده وي چې یاره د سره به څه حساب کتاب کېږي یا نه بیا دغه ټایم کې ستاسو څه سوچ وي د خو حساب کتاب خو کوي خدای پاک به کوي نو لکه دا خو منئ که نه چې الله پاک به حساب کتاب کوي که نه حساب کتاب چې بس خدای پاک په لاس چې څه کوي او تاسو دا منئ که نه چې لکه زمونږ دا مذهب چې کوم دی هندو لکه دې کې به مطلب جنت منئ جنت او دوزخ که نه جی نه څنګه خو جنت هم دلته دی او دوزخ هم دلته دی چې کوم کې خدای به درسي خامخا دا ورستا مخامخ لکه داسې نه منئ چې یاره د مرګ نه پس بیا واپس ژوندون لکه جنت او دوزخ شته دی دا خو خدای پاک په لاس چې ښه کار کوي بیا خدای به خامخا بل ژوند به کوي چې غلط کار کوي بیا نه کوي بیا د سزا ده کوي لکه وروره ستاسو عقیده څه وایي لکه ستاسو سوچ څه دی چې یاره دا جنت او دوزخ په دې دنیا دی که نه دې مرګ نه پس بیا بله دنیا هم شته دی یا بل دنیا خو لکه ستاسو علما ستاسو کوم مشران دي هغه څه وایي نه بل دنیا خو دلته نه سبا خو دلته شانتې دی دنیا هم دلته دی جنت هم دلته دی او دوزخ هم دلته چې ښه کار کم کې بدو او ستا مخامخ خدای وکړی چې تا دا کار کړی ستا کړی ستا زوی ستا صدا کوي او لکه هر څه تاسو ته په دې دنیا دي که نه لکه ستاسو دا عقیده ده چې یاره مطلب د مرګ نه پس بیا هېڅ څه مخوا نشته دی که نه جي نه مرګ نه پس خو څه شتې خو نه بس تیارې دي تورې تیارې دي او بس هر څه ختم غلط کار کوي خدای به سزا ورته درکوي صحیح ده به سزا میلوي او دا قبر چې کوم دی دا د چا دی دا زما نیکه منور کمار ډاکټر منور کمار تاریخ وفات چې کوم دی 1/7/2015 صحیح ده او د دې نیکه اولاد هم دلته څونه دی تقریبا جی دا زما نیکه پلان مې دی والد صاحب او تره مې دی او اووه تروریان مې دي خیره خپلو هندوانو ته څه پیغام لري یا زموږ مسلمانانو ته څه پیغام لري
بس موږ خپل مسلمانانو ته هندوانو ته چې بل څه بس مینه کوئ محبت مینه سره پاتې کېږي جګړو څه نشته او خپل پاکستان کې بس اوسئ مینه محبت باندې او حکومت ته دا وایي چې بس هسه ځان کې هغه یو بل سره غلا مه کوئ هسه بس انسان ته وګورئ هسه بس ګزاره وکړئ انسانانو سره غریبانو سره مهنګایي مه کوئ